زنداني کېدو په تړاو موږ داسې تر راغونډ شوي یو. د ترهګرۍ مرکز یې، د بې عدالتۍ مرکز یې. ټول نن په ټول افغانستان کې په هر ولایت کې په افغانستان کې په کوچ پښتونخوا کې راولاړ شوي یو تر څو دوی ته وښایي زموږ ټول سیال یو او هېڅکله به نه شاته کېږو. دلته هر افغان هر وګړی منظور پښتون ده، ارمان ده او علي وزیر ده، محسن ده، موږ ټول هېڅکله نه شاته کېږو. همدا منظور پښتون زموږ مشر و چې د پښتنو ځوانانو لپاره یې د کشمیر او پردیو جګړو څخه راوژغورله. همدا منظور پښتون و چې زموږ ورک سوي در په دره پښتانه په کورو کې ښځې یتیمان کلونه په انتظار دي او د هغوی مړی ژوندی نه و پاتې معلوم. هغه منظور پښتون و چې هغې باندې غږ پورته کړ او دا منظوري لښکرې نور هېڅکله چوپ نه پاتې کېږي. افغان حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ او محکومو پښتنو د مدني او انساني مبارزه زغرد او فعال ملاتړ وکړي او د خپلې ملي داعیې پر اساس دی د منظور پښتون د نیونې په غبرګون کې د پاکستان سفیر احضار کړي او دا دې وپوښتي چې دوی ولې هغه غورځنګ ځپي چې د تشدد او ترهګرۍ خلاف راپورته شوی دی.